سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې بلې مهمې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه تاسو ته دا خبره کوم چې په بزنس ویزه تاسو کاناډا ته څنګه راتلی شئ. عموما چې د بزنس خبره کیږي نو د سړي په ذهن کې دا خیال راځي چې د دې دپاره به ډیر زیات انویسټمنټ پکار وي، په دې کې به زه ډیره زیاته پیسه لګوم. خو دلته د خوشحالۍ او د حیرانۍ خبره دا ده چې په دې کې ستاسو یوه روپۍ نه لګي، ستاسو انویسټمنټ پکې نه وي، صرف ستاسو بزنس آیډیا پکار وي. او په دې یوه دغه باندې په یوه آیډیا باندې یا په یو بزنس آیډیا باندې تقریبا 15 کسان چې دی هغو ته دا ویزه میلاویدی شي. د دې طریقې کار څه دی؟ د دې طریقې کار دا دی چې ستاسو سره خپل یو بزنس آیډیا او تاسو دا غواړئ چې دا کاروبار زه په کاناډا کې شروع کوم او دلته بیا په قانوني طریقه خپروم. د دې لپاره کاناډا کې حکومت چې کوم دی نو خپل ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن رخ کړي دي. دا 3 قسمه دي. یو ته دی وایي د کاناډین وینچر کیپټل فنډز چې هغې کې خپل ګروپونه دي، انویسټر ګروپ دي، ډېر ښه کمپنیانې دي. نو هغو ته چې کله دا تاسو بزنس آیډیا ولیږئ او هغو دا د دې نه متاثره شي یا تاسو یې کنوینس کوئ یا د دې تاسو یې قایل کوئ چې او دا زما بزنس آیډیا ده، نو هغه به ستاسو په بزنس کې $2,00,000 لګي او ستاسو بزنس به روانوي. دویم ګروپ چې کوم دی هغو ته دی وایي چې کاناډین انجل انویسټر ګروپس. هغه چې کوم دی په دې کې بیا بلاشه ګروپونه دي. نو دغه ګروپ چې کوم دی هغه که تاسو قایله کوئ په دې خپل بزنس آیډیا باندې، نو هغه به ستاسو په دې دغه کې په دې بزنس کې $50,000 چې دی هغه به تاسو انویسټ کوئ او ستاسو دا بزنس آیډیا یا دا بزنس بدلته رواني. دریم بیا چې دی هغه بزنس انکوبیټرز دی، کاناډین بزنس انکوبیټرز. هغه ګروپ چې کوم دی نو دیو چې کله تاسو قایله کوئ نو دیو به تاسو له انویسټرز ګوري او دیو به تاسو منټور کوي، لکه تاسو په طریقې کار او په ټولو طریقو کې به تاسو سره مدد کوي. دا 3 قسمه ارګنایزیشن رابطه څنګه کول غواړي په دې به تاسو سره یو ډیمو زه پیش کوم، هغه به تاسو وګورئ نو تاسو به بیا بالکل پوه شئ چې طریقې کار څه پکار دی. بله خبره چې په دې کې کله تاسو دا فارم لګئ نو د دې فیس صرف چې دی هغه $2,050 دی. دغه پیسې به پکار د لیږلو سره، نور هیڅ نه دی پکار. دریمه مهمه خبره دې سره چې کومه ده هغه آیلټس ټیسټ دی، یا په دې کې به تاسو ته کم از کم لینګویج پروفیشنسي چې کومه ده نو په هغې کې به تاسو CLB یا کاناډین لینګویج بنچ مارک 5 پکاري، 15 پکاري چې هغه ډېر آسان دی. او د آیلټس سره که د دې موږ موازنه وکړو نو په آیلټس په ریډینګ کې 4 یا 4 او په نورو کمپوننټس کې چې دی 15. نو دا ورسره پکار ده د انګلیش لینګویج پروفیشنسي دپاره. او څلورم بیا ستاسو د راتلو دپاره فنډ، نو هغه هم ډېر کم دی، $14,000 د یو کس دپاره دی، $14,000 پکاري. او دغه شان که 2 کسه وي نو د هغو دپاره بیا خپل ترتیب دی، ما په نورو ویډیو کې هم ښوولی تاسو په ډیمو کې هم وښیم چې څه پکار دي. نو که څوک په بزنس د چا سره آیډیا او داسې کسان چې پیسې ورسره نه او مازغه ورسره او آیډیاز جوړولی شي، نو په کار ده چې هغه په دې طریقه باندې راشي. دا مختلف ارګنایزیشن چې دی ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن دا په هغې خپله آیډیا باندې قایله کړي او کله چې دیو قایله کړي نو دیو به بیا داسې چل کوي چې دیو به تاسو له یو لیټر درکوي، سپورټ لیټر هغې ته وایي. دغه سپورټ لیټر چې کله تاسو له دیو درکړي نو یو سرټیفیکیټ به دیو ګورمنټ ته دلته ولیږي. دغه سپورټ لیټر به کوي او تاسو به هغه نور کاغذات کم فارمونه چې ډکول غواړي هغه به ډک کوي، فیس به داخل کوي او دلته به اپلای وکړي. دا ټوله طریقه ده. نو کوم ملګري هغه کسان چې د هغو سره خپل آیډیازي بزنس آیډیاز او پیسې نه لري نو دا د هغو دپاره یوه ډېره ښه لار ده. اوس تاسو ته زه دا ډیمو ښیم. ملګرو دا د کاناډا افیشل ویب سایټ پاڼه ده، دا د هغې یو پیج دی او د دې لینک به زه تاسو ته ښکته په ډسکرپشن کې هم درکم. څنګه چې ما خبره کوله چې امیګریټ وید سټارټ اپ ویزا، که نه سټارټ اپ ویزا، لکه تاسو چې بزنس خپل سټارټ کوئ نو who can apply have a qualifying business. دا خبره ورته وختي ما وکړه چې تاسو سره یو بزنس آیډیا او په هغې باندې تاسو چې دی up to 5 people can apply as owner. 15 کسو پورې په دې راتلی شي او په دې کې د اپلیکنټس او د ډیزیګنیټډ ارګنایزیشنز چې کوم د هغو په یو ځای باندې د 50% نه زیات شیر. د دې مطلب دا دی چې تاسو سره به دغه شیر د کمپنۍ به تاسو هولډ کوئ، ځکه چې څوک یې مس یوز نه کړي یا څوک یې ستاسو نه هایجیک نه کړي. دغه شیر به ستاسو سره په یو ځای باندې څومره چې اپلیکنټس یې که یو یې که دوه یې که 15 او د ارګنایزیشن په جمع.
بیا دویمه خبره چې ما کوله چې get a letter of support from a designated organization. اوس دلته زه دا خبره کوم چې درې ګروپونه دي یا درې ارګنایزیشن دي، خو په دې کې د هر یو نه لیټر نه دی پکار، په دې کې صرف او صرف د یو ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن لا دا سپورټ لیټر چې کوم دی هغه پکار دی. دا که اوس مونږ کلیک کوو دلته تاسو کتی شئ چې ما څنګه خبره وکړه وینچور کیپټل فنډ دی، انجل انویسټر ګروپ دی او بیا بزنس انکوبیټر دی. نو دې ته کو تاسو دا کلیک کړئ نو په دې کې بیا دا تاسو کتی شئ ډیر شي انویسټر ګروپ دی په دې یو ارګنایزیشن کې، او دې چې دی دې که تاسو له سپورټ لیټر درکوي یا ستاسو آیډیا خوښه شوه نو دیو به کم از کم چې دی ستاسو ته به $2,00,000 چې دی هغه به ستاسو په بزنس کې انویسټ کوي چې دا بزنس روان شي. په دې کې بیا د هر یو ګروپ چې دی خپل طریقې کار دی، خپل بزنسونه کوي، دا به تاسو ګورئ چې ستاسو په ذهن کې کومه بزنس آیډیا ده او کم یو مونږه سپورټ کولای شي. لکه اوس دا یو کوم مونږ کولاو کو دا دی اوس BCF وینچورز کنه، دی اوس څه کوي دا بیا دی خپل پروفایل کې ټوله قصه لیکلي چې لکه مونږ څه کوو، څوک سپورټ کوو، څنګه سپورټ کوو، دا د دیو پورا بیا لوکیشن کوم ځای کې دی. ټیک شه، د دې نه کو بیا تاسو ښکته لاړ شئ نو دا بیا ایگزیکټیو ټیم ممبران دا دي، دا دی خپل تعارف یو قسم لیکلی دی، بیا اډوایزري کمیټي کې څوک دي دا کسان دي، دغه شانتي نور ډول تفصیلات دي. خو کته تاسو راشئ کانټیکټ تاسې نه نو دلته دا کانټیکټ باندې وکئ او دلته تاسو دا د دیو ایمیل دی نو په دغه ایمیل باندې تاسو دلته بیا رابطه کولی شئ او دی به بیا ستاسو سره نوره چې کوم ده نو هغه پروسس به مخکې بیایي. زه بند کوم دلته. نو دا خو لکه دا یو ارګنایزیشن شو. دغه شانتي بل که تاسو کولاو کوئ دا به تاسو ګورئ چې کومه بزنس آیډیا تاسو سپورټ کوي نو هغې ته به بیا خپله خبره کوئ. دویم چې کوم انویسټر ګروپونه دا دی انجل انویسټر ګروپ دی چې دی نو دی که تاسو قایله کوئ په خپل بزنس آیډیا باندې نو دی به ستاسو سره مینیمم چې دی هغه به $75,000 چې دی هغه به انویسټ کوي ستاسو سره، او دلته هم د دوی بیا خپل ګروپونه دي یا خپل ارګنایزیشن دی په منځ کې یا انویسټر ګروپونه دي نو هغه به بیا هغو سره به تاسو رابطه کوئ چې څوک څنګه سپورټ کوي تاسو او ستاسو بزنس آیډیا څه ده. لکه دا یو زه کولاو کوم نو دا ګوره انجل والا نو دا بیا دیو خپل تعارف دلته ورکړی او د دیو سره بیا تاسو په هغه حساب باندې رابطه کولی شئ. دلته به خامخا دی کانټیکټس یا صحیح نیوز او اورویو هوم اباوټ او کانټیکټ کنه نو هغه کانټیکټ خبره چې ما کوم وکړه دا دې سره اوس دا ګوره دا ایمیل دی، کته شي دلته دا دی ایمیل دی یا ټلیفون دا دی نو ځینو ټلیفون ورکړی ځینو ایمیل ورکړی چې څه طریقې کاري نو په هغې طریقه باندې بیا د دیو سره تاسو رابطه کوئ. دا دویم ګروپ شو. یا دې ګروپ نه که څوک تاسو قایله کوي یا د دې ګروپ نه قایل کوي یا دریم بزنس انکوبیټر دی. ټیک شه، بزنس انکوبیټر چې دی نو څنګه چې ما خبره وکړه ډایرکټ فنډ نه ده، فنډینګ نه کوي، خو دیو چې کله تاسو سپورټ کوي دا هم د ګورنمنټ د طرفه دي نو دی چې کله تاسو سپورټ کوي نو دیو به تاسو له انویسټرز ګوري ستاسو په دې آیډیا کې یا په دې بزنس کې به هغوی انویسټ کوي. دغه شانتې په دې کې خپل بیا دا ډېر شی کمپنیان یا ګروپونه یا انویسټر یا هر څه چې ورته ویلی شي دا دي نو که دا تاسو یو ګورئ نو په هغې کې د دیو مختلف طریقې کار دی چې څنګه تاسو دیو سره رابطې کولی شئ او کم بزنس آیډیا دی چې دی سپورټ کوي. نو د دې سره هم بیا ګوره اپلای فار سپرینګ 2021 کینیډا سٹارټ اپ ویزا پروګرام څنګه به اپلای کوي دا بیا تاسو کولاو کوئ. په دې کې دا تاسو ټول دغه کتی شئ. دا د سره بیا تاسو خای ایمیل اډرس ساين اپ شئ، خپل ایمیل خپل رابطه وسره کولای شئ. دغه شان دا ټول ګروپونه چې دي دا تاسو نمبر په نمبر چې دي دا تاسو کتی شئ. خو په دې کې زه بیا دا خبره وکم چې په دې کې ټول ګروپونو نه ستاسو دغه نه دی پکار، لیټر نه دی پکار، صرف د یو کوم میلاو شي نو هغه هم پوره دی. نو دا خو ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن شو. بیا ښکته راشئ میټ د لینګویج ریکوایرمنټ څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ووایي چې لینګویج ریکوایرمنټ چې کوم دی نو دوی وایي چې دغه چې دی CLB تاسو ته دی هغه 5 پکار دی CLB لیول. نو دغه CLB لیول چې تاسو ته 5 پکار نو که دا تاسو دغه کوي دا دې سره وګورئ CLB لیول 5 آیلټس ورکوئ دا تاسو کولاو کوئ دلته وګورئ نو دیو سره دا دغه ورکړی دی د آیلټس سره دا کمپیریزن کړی دی د CLB. دا تاسو کتی شئ نو CLB چې کله 5 وي نو دا وګورئ چې ټول کلیک شو CLB 5 وي نو تاسو په آیلټس کې په ریډینګ کې 4 پکار دی او په نورو کې چې دی سپیکینګ رائټینګ او په دې کې 5 پکار دی. نو دا بس تاسو لینګویج پروفیشنسي یا ریکوایرمنټ دی. دا هغې نه علاوه چې تاسو کله راځئ
نو بل خبره دا ده چې لکه د یو کس لپاره دی وایي چې دونه پیسې پکاري، دوه دپاره دونه، نو په هغې حساب باندې دا پیسې ستاسو د سیټلمنټ فنډ دپاره پکار دي، د انویسټمنټ دپاره نه دي پکار. دا خبره شوه هو کین اپلای. بیا هاو ټو اپلای، که نه اپلای به څنګه کوئ؟ نو بیا دلته چې تاسو وګورئ نو کله چې تاسو ته دغه لیټر سپورټ لیټر میلاو شي نو بیا به تاسو نور ډاکومنټس کوم چې د امیګریشن دپاره پکاري هغه به تاسو ډکوئ. نو هغه اپلیکیشن پیکج تاسو دلته کتی شئ چې کم کم فارمز به چې هغه به فل کول غواړي. په دې کې ګوره ډاکومنټ چیک لیست دی، دا جنریک اپلیکیشن دی، بیا اډیشنل ډیپندنټ چې تاسو سره بیک ګراوند ډیکلیریشن، بزنس امیګریشن. نو دا ټول چې دي ضروري چې ټول لکه اوس تاسو یوز اف ریپرزنټیټیو نه، نو دا پکې نه دي ډکول پکار. دغه شانتي که سپریشن ډیکلیریشن هغه ضرورت نه، نو پکې نه دي کول پکار. د هر فیملی مطابق انسټرکشن ګایډ دلته تاسو ټول کتی شئ، ډاکومنټ چیک لیست چې کوم پکار دي نو دا دلته پوره د هغه ورکړی دی، د دې ډاکومنټس هغه تفصیل هم هغه بیا تاسو ډاونلوډ کړئ او په قلاره ډکولی شئ. د دې سره بیا تاسو راشئ افټر یو اپلای، چې کله تاسو اپلای وکړئ نو بیا څه قصه ده، بیا چې دی نو بیا به تاسو دغه کوئ د چیک سټیټس اف یور اپلیکیشن. تاسو خپل اپلیکیشن سټیټس کتی شئ او څنګه چې ما وویل 12 to 16 months چې دی په دې باندې لګي، په دې پروسس باندې دغه ټایم اخلي او دغه چې دی پیسې چې کوم دي نو هغه $2015 په دې باندې لګي. دلته بیا تاسو پروسیسنګ چیک پروسیسنګ ټایم او میډیکل اگزام او پولیس سرټیفیکیټ او دا ټول دغه بیا تاسو دلته کتی شئ چې دا به څنګه جوړوي. دا ټول دپاره یو شاني دا نور خبرې چې کومې دي. بیا چې دی پریپیر ټو ارایو، دلته چې راورسئ میک ان اپوینټمنټ د افیسر کینیډا. دې کې هم بیا تاسو انف منی. اوس دلته دا یو خبره ده ډسکلوزر اف فنډ، دا تاسو وګورئ، دا پکې ډیره ضروري خبره ده. که تاسو راځئ او تاسو سره د $10,000 نه زیات یې نو تاسو به خامخا CBSA افیسر چې دی هغه به تاسو خبروئ چې هغو ته دا پته ولګي چې دا پیسې که تاسو راوړئ. CBSA افیسر چې دی هغه کنیډین بارډر سیکیورټي ایجنسیز دي. دا په دغه کې په د څنګه چې تاسو راکوز شئ نو په ایرپورټ کې دوی ته بیا دا خبره کوئ زما سره دونه هغه کیش یا که په هر بینک ډرافټ یا که چیک یا که هر څه شی خو هغه په دې خبروي چې یاره دونه پیسې زما سره دي. بیا یو بله په دې کې مهمه خبره دا ده چې ټمپرري ورک پرمیټ، که ستاسو بزنس دغه پروسس کیږي چې کوم او په دغه وخت کې تاسو راتلل غواړئ یا تاسو راتلل ضروري نو تاسو ټمپرري ورک پرمیټ دپاره هغه تاسو ته ویزه لګولی شي. د هغې دپاره ستاسو سره دغه کمیټمنټ سرټیفیکیټ چې حکومت ته میلاو شوی، دغه ستاسو سره لیټر اف سپورټ یا ډیزیګنیټډ انټیټي، لکه ستاسو هغه انټیټي ضروري دا ده چې لکه د دې مطلب دا دی د انټیټي چې په دې کې په دا 15 کسان که تاسو راځئ نو په دې کې یو اسنشل پرسن اسنشل پرسن دې ته وایي چې د هغه نه بغیر دا کاروبار نه چلیږي. نو که په څه وجه هغه اسنشل پرسن ته ویزه نه میلاویږي نو بیا تاسو ټول ته نه میلاویږي. نو هغه کس چې دی هغه راتلی شي او لیټر اف سپورټ وسره او دلته د ورک پرمیټ دپاره د ټمپرري ورک پرمیټ دپاره اپلای کولی شي او ځان له کار کولی شي د هغه وخته پورې څو پورې چې دغه پروسس شوی نه او پی آر کارډ ور. ملګرو ډیمو تاسو وکړه څنګه چې ما په ډیمو کې هم خبره وکړه چې په دې باندې ټوټل ستاسو پیسې چې کوم دي هغه $2015 چې کوم دي هغه د دې فیس ته هغه لګي او په 12 میاشتو نه د 14 میاشتو پورې دا وخت اخلي. که په څه وجه ستاسو دا بزنس فلاپ شي او ونه چلیږي او تاسو دلته راغلی یې پی آر کارډ هم اخیستی یا هم سټیزنشپ اخیستی نو دا په هغې هیڅ فرق نه پرېوځي. ستاسو پی آر کارډ او سټیزنشپ به په خپل ځای تاسو خپل خاندان راوستی شئ، دلته سیټل شوئ، د دې د شهریان شوئ او خپل نور بزنس یا بل څه کار شروع کولی شئ. د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ. ټول خوشحاله اوسئ. د الله په امان.